د کرکټ اسیا جام مهالویش له اعلان سره د افغانستان سیالي لوبډلې هم په ډاګه شوې. د اسیا جام سیالۍ په دوه ګروپونو ویشل شوي چې په الف ګروپ کې هندوستان، پاکستان، عمان او متحده عربي امارات شامل دي. په بي ګروپ کې بیا افغانستان، بنگلاديش، هانګ او سریلانکا یو ځای کړای شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 2025 میلادي کال د اسیا جام کې په خپل لومړۍ لوبه د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 9مه نیټه د هانګ پر وړاندې ترسره کړي. د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغان لوبډله به خپل دویمه لوبه د سپتمبر میاشتې په 14مه د بنگلاديش پر وړاندې او خپل دریمه لوبه د سپتمبر میاشتې په 13مه نیټه د سریلانکا په وړاندې ترسره کړي. یا د سیالۍ د کرکټ اسیایي شورا تر نظارت لاندې د 1904 میلادي کال راهیسې ترسره کیږي. د 2025 میلادي کال اسیا جام سیالۍ به د راتلونکي سپتمبر میاشتې له 9مې نیټې پیل او د یادې میاشتې تر 28مې نیټې پورې په متحده عربي اماراتو کې دوام وکړي. د معلوماتو له مخې ټاکل شوي چې دغه سیالیو ته افغان لوبډله په کابل کې د ترسره کېدونکي شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو پای ته له رسیدو وروسته اعلان شي.